بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو څو مهمو خوبونو تعبیر کوم. اول خوب دا په سپیان راپسې منډې وهي او د یو سپي وی شکل رنګ څه ده هغه د زمري په شانته وي، او بیا هم په بل خوب کې وی پیشکه را باندې خیز وهي او بیا وروسته وی کمزورې غوندې شي. زه بسم الله ووایم. بل خوب دا وی مخکنی کار کې وم هغه مې پرېښی د اوس بل کار کې خوب کې هغه مخکنی کار والا زیاتې پیسې راکړي. نو بل خوب دا وی ماهیان به یې نیسمه په یو دن مې ورته جوړ کړي یا دن ته یې خوشي کوم. او بل خوب دا وی وفات شوي مور مې هغه راځي خوب ته مې او ما ته وایي روانې وای، ما ورته وایي چېرته ځم؟ زه ورته وایم چېرته ځې؟ وایي چې زه لمونځ کوم، څه رانه لمونځ پاتې نه شي. بل خوب دا وایي خپړې مې نیولي و داسې وي لکه څه کډه مې بار کړي وای روان یم، او وایي کشمش وي په یو کوټه کې هغه په جیب کې اچومه. بل خوب دا وایي وفات شوی پلار مې کور ته راغلی وي خوشحالې او بیا مجلس وي، بیا په آخره کې وایي خور مې ما ته وایي چې پرتوګ دې بدل دی. نو دا خوبونه انشاءالله تعبیروو. آخره پورې موږ سره پاتې شئ. که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، شیر یې کړئ، او که خوب هم لیدلی وي نو واتساپ نمبر ما زما دې چینل کې شته، هغه واتساپ نمبر کې خپل خوب آواز سره ریکارډ کړئ او یا ولیکئ. ښه دا راځي چې ولیکئ پوره اول او آخر د خوب واضح کړئ، خوب وخت وښیئ ماته او خوب پوره ووایئ. یو بل خوب هم ده فارسي باندې یو زنانه ده هغه وایي چې زما په سر باندې وایي شپش وي، شپش څه ورته وایي پښتو کې ورته سپږې ورته وایي، وایي دا مې په سر د ډېر زیات تویېږي وایي ګمزومه یې، وایي حمل لرم تشویش را سره ده. اول خوب ده وایي سپیان راپسې وي او زه منډې وهم ترې او بیا کمر باندې پورته کېږم هغه باندې نشي پورته کېدی، بیا بل کمر وي د سرې خاورې کمر وي په هغه باندې وایي واوړمه پورته شم او یو سپي رنګ وایي چې راپسې راځي اخره پورې هغه رنګ وایي د زمري وي خو وایي څه نه وایي رانه تېر شي څه یې ونه وایي. نو دا ډېر ښه خوب د الله تعالی یې درته ښه کړي. سپي په خوب کې څه ده دا په بدزبان انسان کم اصل انسان باندې تعبیر کېږي. د دې باره کې زما ویډیو هم شته چینل کې، هغه ویډیو بیا وګوره پوره معلومات په هغه کې ده څه وخت سپي په خوب کې کتل څه وخت ښه تعبیر لري څه وخت بد تعبیر لري. نو په دې خوب کې تا ته دا ښه تعبیر لري، دوه کمرونه دي، یو کمر نه ته نشي اورېدی نشي تېرېدی بل نه اورېدی شي څه خاوره ده. معنا دا که ته غیر طبیعي او د هغه رواج خلاف یو کار کوې مخکې ځې نو ستا کار مخکې نه ځي، که واده مسله وي که تجارت وي کاروبار وي، او که ته په طبیعي طریقې سره مخکې لاړ شي. سرو خاورو نه مراد طبیعي طریقې دي، اساني ده او طبیعي لاره ده. نو په دغه سره انشاءالله ته کامیابیږي، ته خپل هدف ته رسیږي، دغه مشکل نه تېرېږي. او سپی په دې خوب کې څه ده دا په هغه بدزبان انسان او کم اصل انسان باندې تعبیر کېږي، څه خبرې وجه باندې ته په تکلیف پوهېږي خو تا ته هېڅ ضرر نشي رسولی. که څوک تا پسې غږېږي، که څوک تا ته مزاحمت کوي، اعتراضونه کوي، هغو ته توجه مه کوه، ته خپل کار وکړه، ته خپل مقصد او هدف پسې روان وشه. او که غواړې څه هدف و مقصد ته ښه ورسېږې نو کوشش وکړه چې خپل ټول قصې چاته مه کوه، خپل ډېر عکسونه فیسبوک کې مه اچوه، خپل ټول رازونه مه افشا کوه تر څو چې د خلکو د شر نه په امان سي. او بیا چې د یو سپي رنګ هغه د زمري په شانته وي نو معنا دا چې ته بعضې وخت د یو انسان نه هسې یو ډر تا سره وي، یو بد زبان انسان یو کم اصل انسان څه کیدای شي هغه ډېر زورور وي او ډېر قوت ولري او تا ته ضرر ورسوي، خو انشاءالله چې ته روان اوسېږې او ته وایې چې بسم الله ووایم او هغه عاجز شي کمزوري شي بیا وایې چې زه دا خو د پیشک په خوب کې ده، نو ته وایې چې ما باندې دا سپی تېرېږي، نو معنا ده چې د هر څومره چې بد انسان وي چې ته خپل لاره باندې روانه اوسېږې او هغه ته توجه ونه کړې او اثر لاندې رانیسې، نو انشاءالله د خلکو خبرې دا په تا باندې اثر نه کوي. خلک خبرې کوي، د خلکو خوله څوک نشي بندولی. نو خپل هدفونو او خپل نیکو مقصدونو پسې ګرځه، حلال رزق وي او الله تعالی به دې انشاءالله خپل هدف ته رسوي. والله تعالی اعلم. ستا بل خوب ده د څلور خوبونه دی د یو کس تقریبا. دویم خوب دی دا وایي پیشکه خیز وهي را باندې بسم الله وایم عاجز او کمزوري شي. بیا پیشک څه ده په خوب کې دې باره کې هم زما ویډیو شته، مهم ویډیو ده د پیشک په باره کې، مهم تعبیرونه دي او ښځو لپاره جدا تعبیر لري، سړو لپاره جدا تعبیر لري، ښه تعبیر هم لري بد تعبیر هم لري. دا په سوالګر باندې هم تعبیرېدلی شي، په داسې انسان باندې چې ستاسو کور ته ډېر ځي ورځي، تاسو په مجلس کې ډېر کښېني پاڅېږي، رازونه ورته معلوم وي او همیشه راځي او بې اجازه راځي، دغه کس باندې تعبیر کېږي دا پیشو. ځکه پیشو په کور کې راځي، شپه تېروي، پاتې کېږي، شیان خوري او بېرته ځي
او په هر شیخ کې دې خوله مو وهي. نبی رسول الله نه پوښتنه وشو پیشو چې کله په اوبو خوله وهي هغه اوبه څنګه د بې سره صفا ده ځکه هغه طوافون علیکم دا په تاسو باندې ګرځي راګرځي نو دا بس بل ځای ته خو نه ځي نو همدغه په تاسو باندې ګرځي راګرځي نو مشکل نشته د دې که پسمانده اوبو باندې خوله ووهي اوبه نو هغه اوبه نه مرداري کېږي. دا د سهولت لپاره د خبره نبی سلام ته کړی چې امت باندې سخت تمام نشي ځکه هر کور کې پیشو وي نو په خوب کې بیا زنانه په خوب کې بیا لږ ښه تعبیر نه لري هغه ویډیو کې ما وضاحت کړی ده دې چینل کې شته. نو په دې خوب کې د پیشک ستا باندې خیز وهي معنا داسې یو څوک چې هغه غواړي تا ته څه یو تمه کوي تا نه او همیشه راځي او همیشه هر څه په تا هر څه باندې خبر ده نو هغه کس کله کله څه ته د احساس کوي چې کیدای شي تا ته څه ضرر ورسي یا ستا کوم راز باندې پوه شو نو که ته خپل دعاګانې ووایې خپل لمونځ په وختو کې 15 وخته لمونځونه دي په وختو کې او دعاګانې ووایې د حفاظت دعاګانې نو انشاءالله کور ته به بسم الله نه نوځي کور نه به بسم الله ووځي نو انشاءالله الله تعالی د حفاظت کوي الله تعالی موږ ټول حفاظت وکړي والله تعالی اعلم. ستا دریم خوب ده وای خوب کې مخکنی کار والا مې څه ده هغه وای خوب کې مې وکتل څنګه پیسې راکوي او ډېرې پیسې وي او مخکې څومره سره کار کوو هغه معاش راکوو تنخواه هغه به کمې وي خو په دې خوب کې چې اوس بل ځای کې کار کوم خوب ګورم هغه کس ماته ډېرې پیسې راکوي او خلکو نه مې اورېدلی ده وایي چې دا پیسې ورکول چې دا په خوب کې مصیبت او مشکلاتو باندې تعبیر کېږي دا صحیح نه ده. خوب د ښه خوب د الله تعالی درته ښه کړي خوشخبري باندې هم تعبیر کېږي مال راتګ باندې هم تعبیر کېږي کارونو جوړېدلو باندې هم تعبیر کېږي پیسې چې کله یو څوک تا ته درکوي په صحیح طریقې سره او ته هغه لاسته راوړي یو ځای کې پیدا کړي دا بیا ښه تعبیر لري او په ځینې وختونو کې چې هغه ته پیسو پسې ډېر ګرځي یا پیسې لټوي او یا پیسو ډېر زیات جیب کې دې ساتلي وي او رااخلي او نو په ځینې حالاتو کې بیا هغه ښه تعبیر نه لري نو په دې حالت کې دا ښه تعبیر لري خو یو باریکي په دې خوب کې دا مداخله باندې هم تعبیر کېږي معنا دا ستا دا کار د ژوند تا یو څه کسانو پورې مربوط کړی د دغوی په خبرو دغوی په خبرې تا باندې اثر کوي چې یو شي کې درته وایي دغسې وکړه یا مه کوه خپل تصمیم نشي نیولی ته خپله کوشش کوي چې د نورو نه یو شی واورې هغه باندې عمل وکړي او دا ستا کمزوري ده نو که غواړې چې په خپل کارونو کې کامیاب اوسېږي نو خپله برنامه‌ریزي وکړه سنجش وکړه او بیا یو کار چې د کله مشورې نه بعد او د کورنۍ سره مشورې مشرانو سره مشورې پوهو خلکو سره بیا خپل کار باندې روان اوسېږه او د خلکو خبرو ته بیا غوږ مه نیسه والله تعالی اعلم. ستا څلورم خوب ده ته وایې چې ماهیان نیسم ډنډ وي ورته مې جوړ کړي وي هغه کې اچوم نو ماهیان نیول په خوب کې دا ښه تعبیر لري مال کاروبار تجارت باندې حلال رزق باندې تعبیر کېږي خو په دې خوب کې ته دا ماهیان رانیسې او ډنډ کې اچې په دې نیت باندې چې دا زه په ارام بارام ونیسم نو دا یو هیله باندې هم تعبیر کېږي ځکه دا کار یهودو کاوه یهودو ته الله تعالی منه هم امر کړی و چې تاسو د شنبې په ورځ باندې ماهیان مه نیسئ په دې ورځ باندې ماهیان ډېر راتلل نو دوی به چل کاوه بیا به جدا جدا دندونه به یې جوړول په دې ورځ کې به یې ماهیان به یې دي کې خوشي کول رانیول به یې بیا په یکشنبې په ورځ به یې نیول هیله به یې کوه الله تعالی د دې نه دوی منع کړه چې تاسو ګوره ما منع کړی چې په دې ورځ بیخي ماهیان مه نیسئ عبادت وکړئ تاسو ځان ته چل جوړ کړه امتحان و د دوی نو تا باندې هم کېدای شي کوم امتحان ده او امتحان په وجه باندې ته لږ هیله کوې یو کوشش کوي چې د یو زکات وخت پوره کېږي مثلا مال کې دی هغه یو کار کوي چې هغه زکات تا باندې رانیسي یا د مالیې مسایل وي یا څه نور مسایل وي چې په هغه باندې ته هیله کوې او دا کار تا ته ښه نه ده نو کوشش وکړه چې معاملات ډېر صفا وي والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي بعضې اوقات سهار لمونځ به ما نه قضا کېږي او ورځ مې بیا سهار لمونځ رانه قضا شوی وای بیا وروسته مې خوب ولیده چې مور مې چې وفات شوی د هغه راغلي وي او روان وي زه ورته وایم چېرته ځې وایي چې زه د سهار لمونځ کوم چې رانه پاتې نه شي نو دا تا لپاره یو تنبیه ده دا سهار لمونځ ډېر زیات مهم ده او په دې کې زموږ خلک ډېر سست دي نو دغه سهار لمونځ څه ده دې باندې لږ پابندي کوه د شپې وختي ولیکېږه سهار لمونځ درنه پاتې نه شي کوشش وکړه سهار لمونځ باندې پابندي وکړي موبایل شته موبایل ځان ته کوږ کړه غوږ سره دې نږدې کېږده نو ستا سهار لمونځ لپاره تا ویښ کړي او که ته اراده ولري نو الله تعالی بیا تا ویښوي کېدای شي بعضې خلک وایي زه نشم کولی دا غلط ده اراده وکړه د الله نه وغواړه الله تعالی یې درته اسانوي او د انسان ذهن هم داسې ساینسو ثابت کړی داسې جوړ شوی د الله تعالی داسې هغه ورته ورکړی د استعداد چې دا کولی شي تصمیم ونیسي چې زه سهار دومره بجې جګېږم دا جګېدلی شي نو سهار لمونځ وکړئ والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي د اوښ پړې مې نیولې وي او روانه یم لکه چې کډه وړم دا په سفر باندې تعبیر کېږي په حوصله باندې تعبیر کېږي او په صبر باندې تعبیر کېږي
او په کارونو کې د حوصلې سره کار کول او ښه ګزاره کول، ښه وخت تېرول او کامیابېدل او خپل کارونه هر څه سرته رسولو باندې تعبیر کېږي. دا ډېر ښه توبل تعبیر لري، اوښ په خوب کې ښه تعبیر لري. دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا حوصله زیاتېږي، ستا که مسؤلیتونه زیات دي نو الله تعالی هم دومره تا ته حوصله هم درکوي. نو نیت دې ښه وساته، کورنۍ مسایل وي نو خپل مسؤلیتونه ادا کړه، د اولاد تربیه وي، نور وظیفه وي، نو الله تعالی انشاءالله تا ته حوصله او صبر درکوي. لکه چې اوښ ته حوصله او صبر یې ورکړی ده چې هغه ډېر اوږد سفر کوي او تنده هم تېروي او ډېر سخت هم ده او ډېر بار هم وړي. نو دغسې تا ته هم الله تعالی همدغسې صفات درکړي دي او درکوي او زیاتېږي انشاءالله. ته تشویش مه کوه، والله تعالی اعلم. وایي کشمش په خلطو کې وي جب کې اچومه. د وچه میوه یا میوه په باره کې زما ویډیو شته چینل کې او هغه ویډیو وګوره، پوره په هغه کې معلومات شته. وچه میوه چې د خوب کې دا ښه تعبیر لري، تازه میوه دومره ښه تعبیر نه لري. وچه میوه په داسې رزق روزي مال باندې تعبیر کېږي چې هغه همیشه تاته پاتې کېږي، ډېر وخت پاتې کېږي، ځکه وچه میوه نه خرابېږي، ساتل کېږي. نو دغسې ستا د رزق روزي هم څه ده، انشاءالله دوامدار ده، رسېږي درته. وارخطایي مه کوه او بې صبري مه کوه، الله تعالی به دې ټول مشکلات حل کړي، والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي وفات شوی پلار مې خوشحاله وي، مشرانو په ځای کې وایي کور زموږ کور کې ټول غټه کوټه ده، هغه کې ناست وي او ټولو کورنیو ته غوږ نیولی وي او ټول د یووالي احساس کوو. وایي زه هم کوز وایي ناست یم د کشرانو په ځای کې او د زنانو سره ناست یم او خوند راکوي چې دوی سره زه ناست یم، دا ټول راجمع دي، فکر کوم دا څومره ښه حالت د زموږ د کورنۍ. او بیا د اختر مونځ لپاره موږ په یو مسجد کې راجمع شوي یو، خلک زیات وي او بیا دې وخت کې وایي خور مې ما ته وایي چې پرتوګ دې بدل دی. وایي زه ګورم شین پرتوګ مې وي خو کمیس ته مې فکر ونه شي او ما ته بد هم ښکاره نه شي. وایي بیا د کمیس رنګ نه هېر ده چې دا څنګه فرق خو مقصد فرق یې و. او بیا چې وایي خواته ګورم هلته مې بکس وي، په هغه کې مې دا پرتوګ وي، د همدې کمیس پرتوګ هلته وي، دا پرتوګ مې بدل وي رښتیا. وایي زه د اغوستلو کوشش وکړم چې د خوب نه راویښ شوم. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې درته ښه کړي. دا پلار دې چې وفات شوی ده او راغلی کور ته خوشحالي، معنا دا ستاسو اتفاق او اتحاد برابر ده او ستاسو د خپل پلار په نقش قدم چې هغه دینداري و، اتفاق او اتحاد و، خپل منځ کې چې کوم ستاسو کوم معاملات وي هغه ښه سرته رسولو، چې هغه کې انشاءالله تاسو ټول کورنۍ څه ده ټول په یو خوله او په یو مشورې او داسې ته د زنانو سره ناست یې. نو د دې معنا دا ده چې ته کیدای شي اکثر وخت کار نه کوي، ناست یې لکه زنانه چې د هغوی ډېر کیني نه وځي، نو ته هم دغسې لږ ګوشهګیر یې، نو ته داسې ناست یې په ډېر مسایلو خبر نه یې، ډېر مسایلو نه ځان ګوشه نیسې، دا درته ښه نه ده. کوشش وکړه چې کورنۍ مسایلو کې ځان دخیل وګڼې، همیشه ښه مشوره ورکړې او وخت مطابق خپل مسؤلیت ادا کړې. او بیا د مونځ لپاره د اختر مونځ لپاره مسجد کې خلک راټولېدل، معنا داسې خوشحالي راځي انشاءالله. ستاسو منطقه کې زموږ ملک کې انشاءالله ښه حالات را روان دي، الله تعالی به ډېر فراخي راولي انشاءالله. او بیا چې وروسته ته خلک زیات وي او خور دې تا ته وایي چې پرتوګ دې بدل دی، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا پرتوګ دا په هغه مسایلو باندې تعبیر کېږي، په رازونو باندې، په هغه فرضونو باندې چې په تا مسؤلیتونو باندې فرضونو باندې چې ستا باندې ده او ته باید هغه ادا کړي او دغه په ادا کولو کې ډېر زیات کوشش وکړې او ته لږ غافل شوی. د پرتوګ بدلېدل معنا ته لږ په دې مسایلو کې لږ غافل شوی او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ته مسافري کې ډېر وخت تېروې، فامیلدار یې، نو که مسافري کې باید ډېر وخت تېر نه کړې، خپل فامیل ته راسې. او بیا چې ته فکر کوې چې دا پرتوګ دې بد نه ښکاري، نو معنا دا چې ته داسې پوهېږي چې څه کمیان یې او څه مسؤلیتونه درنه پاتې دي، خو بیا هم فکر کوې چې دا دومره غټه خبره نه ده، حالانکې د خلکو په نسبت باندې هغه مهم ده، باید توجه وکړي. او بیا چې دا بکس سره خپل پرتوګ ګورې، نو معنا دا چې ستا څه څومره خبرې دي، مشکلات دي، دا ستا سره حل شته او ته کولی شې چې دا خپل مسؤلیتونه په خپله ادا کړې او خلکو ته انتظار مو نه کړې، خلکو نه تمه مو نه لرې او بیا چې د اغوستلو کوشش کوې او راویښ شوې، معنا دا چې ستا فرصتونه کم دي، معنا فرصتونه کم دي. هلته سهار ته وایي چې جمع مونځ تیار ده، خلک را جمع شوي دي او تا ته په داسې حالت کې بیا ته غواړې چې پرتوګ بدل کړې، نو معنا دا چې دا تیاري او مسؤلیتونه ادا کولو کې لږ کوشش وکړه چې فرصتونه لاسه ورنه کړې، چې بیا به وارخطا به یې او بیا به ستا نه دی کارونه به پاتې، ته وایي چې سهار مونځ رامن قضا شوی وی، بیا وروسته مې دا خوب کتلی ده، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي چې د سهار مونځ په باره کې دا غفلت کې نو کوشش وکړه دا مونځ وکړې، د نیت وکړه د زړه نه، الله تعالی انشاءالله توفیق درکوي. چې څومره د شپې که 2 بجې هم ویده شي او ته وایې چې زه 4 بجې جګېږم، سهار مونځ کوم، جمع سره ته جګېږي، الله تعالی تا ویښوي
او الله تعالی تعالی توفیق درکړي د شپې د اراده وکړه ځان سره حتی د تهجد اراده وکړه چې زه به سهار ته د اذان نه مخکې نیم ساعت کېږم او اودس کوم یو 2 رکعته 4 رکعته 8 رکعته څومره وسې وي توفیق د الله در سره وي نو هغه کوم او بیا سهار جمع کوم نو الله تعالی د توفیق درکړي الله آسانه ده دا کار خو صرف نیت وکړه اراده وکړه مونځ سهار مونځ ته لږ اهمیت ورکړه خپل دعاګانې همیشه وایه بسم الله سره کور نه وځه بسم الله سره کور ته راځه نو دا و د نن ورځې خوبونه الله تعالی دې که ستاسو خپل د خوبونو تعبیر واورئ مطمئن شئ او خوب تعبیر هم واورېده همدلته دې ویډیو کې آخره کې کمنټ کې ما ته یو اطمینان راکړئ چې زه مطمئن شم او که خوب هم لیدلی و نو واتساپ نمبر کې ما ته خپل خوب لیږلی شئ نو تر آینده ویډیو پورې تاسو ته الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته